دا د استرالیا ویټینوم ښار دی. هغه ښار چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د استرالیا دغه سیمه ډیر کم مساحت لري. له همدې امله ویټینوم د دې سیمې تر ټولو لوی ښار دی. هغه ښار چې په ډیر کوچني مساحت کې یې 100,000 کسان ځای په ځای شوي. هو یوازې 100,000 کسان. او له دې دا معلومیږي چې د استرالیا شمال ختیځ څومره کوچنی دی، ځکه چې لوی ښار یې همدا دی. که تاسو نن ورځ دې ښار ته لاړ شئ نو تاسو به د یو پرېښودل شوي ښار سره مخ شئ او هلته به یو نفر هم پیدا نه کړئ. د استرالیا د ښاري تنظیماتو په لیست کې د ویټینوم ښار د استرالیا د ښارونو په لیست کې نشته او نور نه ښار ګڼل کیږي او نه هم ولسوالۍ، هیڅ شی. حتی د استرالیا حکومت دا ښار له نقشې نه هم پاک کړی. اوس د دې ښار خلک چیرې تللي؟ ولې هلته هیڅوک نه موندل کیږي؟ ځکه چې د غذای اصلا سرطان دی. خاورې سرطاني، هوا سرطاني او اوبه یې په همدې ډول. په همدې سبب دې ښار ته د استرالیا چرنوبل وایي. مګر ولې په دې سیمه کې آخر څه پېښ شوي؟ کیسه داسې ده چې 100 کاله مخکې په دې سیمه کې یو کان موندل کیږي. د CSR په نوم یو شرکت د دې کان د استخراجولو امتیاز اخلي او دلته کار پیلوي. دوی غوښتل چې کان پراخه کړي، مګر ستونزه دا وه چې هغه له هر ځای څخه لرې و. له همدې امله دوی پریکړه وکړه چې د دې ښار په 10 کیلومترۍ کې یو کلی جوړ کړي ترڅو کاریګر هلته ژوند وکړي. دوی یو سیمه ځانګړې کړه، یو شمېر کورونه یې پکې جوړ کړل او نوم یې پرې ویټینوم کېښود. ورو ورو یو لوی کلی جوړ شو چې ټولو خلکو یې د CSR شرکت په کان کې کار کاوه. یو څه وخت وروسته ویټینوم د کلي له حالت څخه راوځي او یو بشپړ ښار ترې جوړیږي. هغه ښار چې مکتب لري، سړک لري، روغتون لري او اوسیدونکي هر څه ته لاسرسی لري. په 1940 لسیزه کې د دې ښار شهرت په ټوله استرالیا کې خپریږي. په هغه وخت کې استرالیا یو کوچنی هیواد او کار پکې کم وو او زه خپریږي چې په دې ښار کې هم کار درکوي او هم یو کوچنی کور. له همدې امله ډیری خلک د دې ښار په لور روانیږي. اوس راځئ د دې کان په اړه خبرې وکړو. هغه ډبرې چې له دې کان څخه راوتلې آبي رنګه وې او نه یوازې دا چې خبڼه یې درلوده بلکې خورا ګټورې هم وې. خلکو دا ډبرې واخیستې او د خپلو کورونو په دیوالونو کې یې کېښودې ترڅو د دوی کورونه ډیر ګرم نشي. حتی د ښار د ښوونځي ځمکه چیرې چې ماشومان پکې لوبې کوي په همدې نیلي ډبرو پوښل شوي. تر دې دمه هر څه سم روان وو، مګر خلک نه پوهېدل چې دا آبي رنګه مواد اسبیسټ دي. تاسو باید پوه شئ چې اسبیسټ مواد د هر چا لپاره خطرناک دي، که انسان وي او که حیوان. مګر هغه اسبیسټ چې په دې کان کې وو عادي اسبیسټ نه وو، آبي اسبیسټ وو چې تر ټولو وژونکي یې دي. که تاسو د اسبیسټ ذرې تر مایکروسکوپ لاندې وګورئ نو د ماتې شوي شیشې په څیر ښکاري. دا ذرې د تنفس له لارې سږو ته ننوځي او دا چې کوچنی دي نو د سږو په نسجونو کې بندیږي، کومې چې سږو ته ډیر زیات زیان رسوي. د اوږدې مودې لپاره د اسبیسټ تنفس کول سږي په بشپړ ډول له منځه وړي. لومړی له تنفسي ستونزو پیلیږي، بیا وچ ټوخی، سالنډي، د سینې سخت درد او ورو ورو د ناروغ سږي له منځه وړي. باید پوه شئ چې له 1930 کال راهیسې ساینسپوهانو د اسبیسټ په اړه اخطار ورکړی وو او ویلي یې وو چې دا د بدن لپاره زهر دي، مګر چا ورته غوږ نه نیوه. او هر کله چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته دورې ته راځو نو وینو چې ټوله نړۍ اسبیسټ کاروي. اسبیسټ ډیر زیات پیدا کیدونکي او ارزانه مواد وو او ښې پیسې هم پکې وې. له همدې امله هیچا نه غوښتل چې له اسبیسټو څخه لاس واخلي. نړۍ له اسبیسټو څخه راضي وه او له همدې امله حتی د سیګرټو جوړونکي شرکت کینټ اعلانات خپرول چې زما د سیګرټو په فلټر کې اسبیسټ موجود دي او ښه کار کوي. Change to Kent with the micronite filter. You'll find that Kent's micronite filter gives you high filtration. اوس چې له اسبیسټو سره لږ څه آشنا شوئ بیرته راګرځو ویټینوم ښار ته او ګورو چې څه تیریږي. یو استرالیایي ډاکټر د ایریکسنټ په نوم په 1943 کې ویټینوم ښار ته داخلیږي. ډاکټر سینټ چې کله له الوتکې ښکته شي نو وایي چې دا ځای ډارونکی دی.
هغه له الوتکې څخه لیدلی وو چې په دې ښار د ازبسټو ګرد او غبار پروت دی. ډاکټر سینټ د CSR شرکت ته ځي او ورته وایي چې زه ستاسو مخه نیسم، تاسو د خلک وژنئ. کله چې هغه له دې ځایه بیرته لاړ شي نو د اسټرالیا حکومت ته شکایت ولیکي او ورته ووایي چې تاسې دغه شرکت ته یو وژونکی کان په لاس ورکړی ترڅو د هغه ځای ټول خلک ووژني. کلونه وروسته یې له ډاکټر سینټ څخه وپوښتل چې آیا یوازې تاسو پوهیدئ چې اسبسټ بد دی؟ هغه وویل نه، هر څوک پوهیدل، مګر دا چې د شرکت او حکومت ګټه پکې وه هیچا څه نه ویل او ماته یې هم وویل چې بې ځایه خبرې کوئ. هیڅوک د ډاکټر سینټ شکایت ته توجه نه کوي او 15 کاله نور تیریږي او یو بل ډاکټر د جیم مکنالټي په نوم ویتینوم ته داخلیږي. دا ډاکټر هم چې کله د ښار ته ننوځي نو وایي چې دا تر ټولو بد ځای دی چې ما په خپل ژوند کې لیدلی. مکنالټي ویل چې د دې ښار هر ځای تور دی. له کوټې نه بهر په 15 دقیقو کې د سر ویښتان ټول له تورو ذراتو ډکیږي. دا ډاکټر هم ځي او شکایت کوي مګر هیڅوک یې په کیسه کې نه کیږي. باید پوه شئ چې که انسان اسبسټ تنفس کړي نو هغه اسبسټ یې د تل لپاره په سږو کې پاتې کیږي او په هیڅ ډول نشي ایستل کېدای. د دوړو او خاورو برعکس چې سږي یې په خپله پاکوي، مګر دا چې اسبسټ د شیشې د ذراتو په څیر دي نو په سږو کې بند پاتې کیږي او بهر ته نشي راوتی او له همدې امله کولی شي تر یو څه وخت وروسته د سږو په سرطان بدل شي. هغه سرطان چې ورته میزوتیلومیا وایي او هیڅ ډول علاج هم نه لري. په 1950 لسیزه کې ډاکټر مکنالټي د ویتینوم یو شمېر اوسیدونکي معاینه کوي او ویني چې له دوی څخه په سلګونه یې په میزوتیلومیا اخته شوي او هیڅ درملنه هم نه لري. ډاکټر مکنالټي ډیر په غوسه کیږي او حتی له حکومت سره اړیکه نیسي، مګر د CSR شرکت په دې ښار او د اسټرالیا په حکومت کې دومره زور درلود چې پرې نه خود دا خبر د ویتینوم خلکو ته ورسیږي او هغوی نه پوهیږي چې له سلو نه یې ډیر خلک وژل شوي دي او په همغه عادي ډول له خپلو میرمنو او ماشومانو سره په دې وژونکي سیمه کې ژوند کوي. بالاخره په 1966 کال کې دا کان تړل کیږي، مګر د دې ښار د اوسیدونکو د سلامتۍ لپاره نه بلکې د اقتصادي ستونزو له امله. دا مدن چې کله وتړل شو نو په دې ښار کې بل شغل او کار موجود نه و، نو له همدې امله یې نیمایي اوسیدونکي کډه کوي. هغه نیمایي نور چې هلته پاتې وو هیڅوک نه ورغلل او ورته یې ونه ویل چې لاړ شئ که نه مړه به شئ. دا کیسه هم 12 کاله وخت نیسي او بالاخره په 1972 کې حکومت راځي او ورته وایي چې ټول باید له دې ځای نه لاړ شئ ځکه دا ځای وژونکی دی. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د اسبسټ تاثیرات لږ ډیر وخت نیسي. له همدې امله د شرکت له تړل کېدو وروسته خلک د میزوتیلومیا په ناروغۍ اخته کیږي او یو یو له منځه ځي. د هغه وخت ماشومان په ځوانۍ کې مړه کیږي. له همغه وخت راهیسې هر کال یو شمېر خلک په دې ناروغۍ اخته کیږي. تر اوسه پورې له 2000 نه ډیر کسان مړه شوي او په زرګونه نور هم د سږو په سرطان اخته دي. یعنی کولی شو ووایو چې د ویتینوم ټول نفوس د سږو مشکلات لري. ویتینوم د چرنوبل په څیر په راډیو اکټیو نه دی ککړ، مګر دقیق د چرنوبل په څیر که د اوږدې مودې لپاره دلته تنفس وکړئ نو بیا به د پخوا په شان روغ نشئ. د اسبسټ څخه مرګ ډیر دردناک مرګ دی. شاید د دې کلي زیاتره خلکو دا ارمان کړی وي چې کاشکې له هغه 2000 کسانو څخه وای چې له دې ناروغۍ نه ژر مړه شوي. تاسو باید پوه شئ چې د اسټرالیا ساحوي سیمې د اسټرالیا تر ټولو کم نفوسه سیمې دي او یوازې د اسبسټو یو کان هلته نه و بلکې د اسبسټو په ډیرو زیاتو کانونو کې هلته کار کېده. له همدې امله د سیمه په نړۍ کې د اسبسټو تر ټولو وژونکې سیمه بلل کیږي. په 2006 کال کې حکومت امر کوي چې د ویتینوم برېښنا قطع کړئ او ویل چې دا نور ښار نه دی، حتی نوم یې له نقشې او تبلوګانو څخه هم لرې کیږي. مګر د اسبسټ ګرد تر اوسه هلته شته. نن ورځ د ویتینوم په سیمه کې له 3 میلیونه ټنو زیات اسبسټ استخراج او همداسې پرېښودل شوي او له همدې امله د ویتینوم پخوانی ښار د خپلو اطرافو شاوخوا 40,000 هکتاره ځمکې سره د نړۍ تر ټولو زهرجنه سیمه نومول شوي. د اسټرالیا دولت دې ته پام نه کوي چې د دې سیمې اطراف د اسټرالیا له بومي اوسیدونکو ډک دي کوم چې له زرګونو کلونو راهیسې هلته ژوند کوي.
ساينسپوهانو څېړنه کړې چې که دا سیمه پاکه نشي نو هغه 40,000 هکتاره ځمکه به ورځ تر بلې لویه شي او شاوخوا ښارونو ته به ورسیږي ځکه تر اوسه هلته د اسبسټو غبار او لویې زیرمې شتون لري. کارپوهان وایي چې له 100 نه تر 600 میلیونه ډالره مصرف غواړي تر څو دا سیمه پاکه شي. بومیان ډیر خفه دي او وایي چې د استرالیا حکومت زموږ د ژوند پروا نه لري. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای پامان.